سلامونه ستړي مه شئ. د CSS کورس دا دریم درس ده. په دې درس کې به مونږ د ټیکس په اړه باندې خبرې کوو. تیر درس کې مونږ د کلر په اړه باندې خبرې کړې وې چې کوم مهم پراپرټیز وو د کلر هغه مونږ ټول وویلې او تاسې به انشاءالله چې هغه کتلي او زده کړي به مو وي. هر یو درس چې زه تاسو ته وایم کوشش کوئ چې هغه ځان سره څو ځلې پراکټس کوئ، په مثالونو کې کاروئ. او بل دا ده چې پراکټس یې نه کوئ نو وروسته تاسې باندې دا زیاتیږي او بیا اکثره شاګردان داسې دي چې محصلین داسې دي چې شکایت کوي چې مونږ نه دغه ټیګونه پاتې شوي دي، مونږ نه دي ویلي. د HTML کې چې کوم یو ټیګونه ما د سر نه ویلي وو تر اخره پورې مونږ ټول خلاص کړي دي. که کوم پاتې نو په دې کورس کې مونږ څه کوو هغه تکرارو. نو تاسې به څه کوئ چې هر یو ټیګ، هر یو پراپرټي، هر یو ویلیو زه درته وایم نو تاسې به هغه زده کوئ، ځکه یو بل پورې دا درسونه څنګه دي تړل شوي دي. په دې درس کې مونږ د ټیکس چپټر شروع کوو، خو دغه چپټر یو څه نه څه زیات اوږد ده، نو په دې خاطر باندې کیدای شي مونږ دغه چپټر په څو برخو باندې وویشو. نو راځو د کمپیوټر سکرین ته او زه تاسو ته دغه د ټیکس په اړه باندې چې کوم درسونه دي، کوم مهم پراپرټیز دي، دغه مثالونو سره یې کاروو. ښه نو ګورئ دا هغه فولډر دی چې ما په تیر کورس کې هم ځان سره اخیستی و. دلته ما ته دا فولډر جوړ کړی ده د CSS په نوم باندې. زه څه کوم دا راځم په VS کوډ کې دا مکمل فولډر زه اوپن کوم. کوم درس چې مونږ په تیر ویډیو کې کوم تکرار کړی و هغه هم تیار په دلته پکې شته ده. که کوم ملګري هغه یې مکمل نه وي کتلی نو کولی شي چې دا هم در سره وګورئ. ښه مونږ به څه کوو، مونږ به لومړی د فانټ سټایل په اړه باندې دلته په دې ویډیو کې بحث کوو. څه کوم زه راځم دلته په کمنټ کې تیار ځان سره لیکم. څه کوو کمنټ څنګه اخیستل کېږي، فارورډ سلیش سټیټیک او بیا به سټیټیک فارورډ سلیش به څنګه کوئ کلوز کوئ. ښه نو هغه کوم درسونه چې مونږ نن وایو زه به دلته په کمنټ کې ولیکم چې تر څو تاسو ته روښانه شي. اول چې دا مونږ به د فانټ سټایل په اړه باندې خبرې کوو. فانټ فیملی ده، فانټ سټایل درته وروسته لیکم، فانټ فیملی. بل به راځو مونږ به د فانټ سایز په اړه باندې وایو. بل چې دی مونږ سره بل د فانټ سایز ده، سایز مونږ ولیکو ځان سره. دلته به مونږ څه کوو فانټ ویټ، فانټ ویټ پراپرټي به وایو. همچنان دلته ما چې کوم نوټ ځان سره اخیستی ده زه به له دې ځای نه تاسو ته هغه ولیکم. فانټ ویټ نه وروسته فانټ سټایل ده، مونږ فانټ سټایل ووایو. او همچنان مونږ به د فانټ ټیکس ټرانسفر په اړه باندې وایو. ټیکس ټرانسفر فارم په دې رقم. او همچنان د ټیکس ډیکوریشن په اړه باندې ووایو، ټیکس ډیکوریشن. او بل ښه تر همدې ځای پورې ده. خو په دې کې بیا مونږ څه کوو، بیا مختلفې ویلیوګانې د دې فرق کوي. نو زه څه کوم راځم د HTML چې کوم مونږ دلته فایل اخیستی او دې ته راځو. دا چې مونږ اولنی کاروو فانټ فیملی. دلته زه څه کوم، زه راځم دغه چې کوم ما اخیستی ده this is asantyping.com دې ته زه یو سټایل ورکوم. فانټ فیملی به تاسې ورډ پروګرام کې هم کتلی چې تاسې کولی شئ چې یو فانټ ته څنګه وکړئ، هغه کوم سټایل چې ده هغه چینج کړئ، یعنې یو مختلفه فانټ ورته ډیزاین ورته ورکړئ. نو د هغې لپاره تاسې څه کوئ، مونږ هیډینګ تیار اخیستی ده، هیډینګ کلاس مونږ اخیستی. د دې کلاس کې زه څه کوم، د سټایل ډاټ CSS فایل کې دلته راځم په دې هیډینګ ته او په دې ځای کې مونږ څه کوو. ښه له دې نه مخکې زه به داسې وکړم چې دغه فایل چې کوم مونږ اخیستی ده دا به زه په براوزر کې اوپن کړم. اوس وګورئ کوم رقم فانټ ده دا به مونږ چینج کوو. د دې لپاره زه څه کوم، دلته راځم ورته وایم چې فانټ ډیش فیملی، فانټ ډیش فیملی. دا یې څه شی ده، دا یې د فانټ چینج کولو لپاره یو پراپرټي ده. نو دلته که اوس مونږ فانټ چینج کوو د دې لپاره زه څه کوم، زه ورته وایم چې ایریل ډیفالټ فانټ ده. تاسې کولی شئ دا څنګه بل کوم یو سنس صرف دلته ډیفالټ فانټونه چې دي یا کمپیوټر کې تیار انسټال وي هغه تاسې کولی شئ چې څنګه یې کوئ ورته چینج یې کړئ ورته. زه راځم اوس دلته دا ریفریش کوم، څنګه شو ګوره د فانټ هغه سټایل یې چینج شو. یا که تاسې راشئ بل فانټ ورته واخلئ، مثلا دغه دویم چې کوم فانټ ده دا ورته زه نوم ورکوم او د فانټ نوم به تاسې زده کوئ، دا مهمه خبره ده پکې. نو زه راځم او دا ورته چینج کوم، راځم ریفریش کوم یې. ښه بل دا فانټ شاید ډیفالټ وي، راځو ایریل ورته انتخابو. نو اوس به یې وګورو کوم رقم ته چینج کېږي.
ښه داسې یو فنټ وي چې مونږه تغیرات ښه مونږ ته معلوم شي. نو څه کومه دلته به راشم ایریل ده سنس سرف ده چې داسې یو نوم وي چې مونږ ته معلوم وي. مونو سپیس دا هم یو ښه فنټ ده. که راشو دلته اوس وګورئ دا فنټ مکمل څنګه کیږي چینج کیږي. خو په دلته کله چې تاسې دغه یو پراپرټي ولیکئ د دې پر ریکمنډ برخه کې تاسو ته څه کوي دا درته درکوي چې کوم یو فنټونه تاسې څه کولی شئ ډیفالټ چې کوم دلته دي هغه اخیستلی شئ. زه راځم دا سیف کوم اوس که راشم براوزر ریفرش کړم ګوره فنټ موږ سره څنګه کیږي چینج کیږي. خو هغه فنټونه چې کوم دلته کمپیوټر کې تاسو سره وي هغه باید تاسې څنګه کوئ نومونه یې زده کوئ. نو دا د فنټ چینج کولو طریقه چې څنګه کولی شئ تاسې فنټ چینج کړئ. که تاسې P1 ته یعنی پیراګراف 1 چې کوم موږ اخیستی او دې ته چینج کول غواړئ راشئ دلته ورته ووایئ چې فنټ ډش فیملی صحیح ده. دا به په یاد ساتئ چې فنټ ډش فیملی باندې موږ څه کوو یو فنټ موږ چینج کولی شو. راځو دا ورته انتخابو راځو اوس یې چک کوو. اوس وګورئ فنټ څنګه شو د دې پی چې کوم موږ ټیګ اخیستی د دې کلاس چې اخیستی د دې موږ څه وکړه فنټ په چینج کړه. دویم وایو د فنټ سایز. اوس دغه د پی برخې ته به راسو راځو یو بل پیراګراف اخلو. زه دلته څه کوم دلته به زه H2 جوړ کړم. H2 مطلب څه شی ده هیډینګ 2 دا موږ په HTML کې ویلی نو تاسې به حتما زده کړئ. نو دلته زه څه کوم زه ورته وایم چې ویلکم ټو پښتو ټایپینګ .com زما پښتو ټایپینګ ویب سایټ به تاسې حتما کتلی وي که نه مو کتلی هغه در سره وګورئ او نور ملګرو سره هم شریک کړئ. دا د دې په خاطر باندې کتل مهمه دي تر څو چې تاسې انسپایر شي چې یعنې داسې مونږ هم جوړولی شو. زه به تاسو ته خلاص هم کوم تاسې چې کله ګوګل ته راشئ پښتو ټایپینګ ولیکئ او په لومړي سر کې به تاسو ته څه راځي د پښتو ټایپینګ ویب سایټ راځي. نو که تاسې دا خلاص کئ په دې ځای کې وګورئ نو تاسې کولی شئ چې څه وکړئ د پښتو ژبې ټایپینګ وکړئ. دلته به څه کوئ د ثانیې به ورته انتخابوئ. دلته تاسې کولی شئ چې ګوره ډیفالټ چې ده یاګانې پکې نه دي مراعات شوي ګرامر نه ده مراعات شوی. نو که تاسې پکې هارډ انتخاب کئ دلته پکې یاګانې مراعات کیږي او ګرامر هم پکې ټوله مراعات کیږي. نو تاسې که ایزي انتخاب کئ ګرامر پکې نشته ده. زه څه کوم سټارټ ټایپینګ باندې کلیک کوم نو زه راځم د پښتو ټایپینګ کولی شم. ګورئ راځئ دا 15 ثانیې به دا ټایپینګ وکړو دا هم په درس کې شاملېدلی شي. نو زه څه کوم زه وګورم د خپل زما د ټایپینګ سپیډ به څومره نو دلته به ماته هغه لایف پورته ښیي. اوس وګورئ په اخر کې ماته ښیي چې ستا د ټایپینګ سپیډ څومره ده 46 ده. نو بیا دلته پکې مختلفه ګیمونه دي چې تاسې کولی شئ چې دا هم در سره وګورئ او د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. نو تاسې دغه چې کوم ټایپینګ دلته چې تاسې یوزر انټرفیس ګورئ که نه دا ما په HTML باندې جوړ کړی دلته مې CSS باندې پکې سټایل ورکړی دی ورته بیا جاوا سکرپټ ده پکې همداسې بیک اینډ نورې ټکنالوژیانې دي. راګرځو بیرته خپل درس ته. دلته ما څه وکړه H2 ما یو د هیډینګ واخیسته. زه څه کوم دې ته یو کلاس ورکوم صحیح ده. کلاس باندې خو ما تاسې پوه کړي وي چې یو موږ کلاس اخیستلی شو بل چې دا هغه موږ آی ډي اخیستلی شو. نو دلته زه څه کوم هیډینګ 2 ورته نوم ورکوم کلاس ورکوم صحیح ده. زه راځم د سټایل CSS فایل ته او دلته به دې ته موږ ډیفالټ فانټ که موږ وګورو زه به راشم بیرته دغه فایل ته فانټ یې څومره ده فکر کوم چې کلر چې کوم ده کلر موږ په تیر درس کې ویلی و که نه. نو زه څه کوم راځم دلته ډاټ هیډینګ 2 او دلته به موږ قوس شروع قوس بند او دلته به ورته ورکو چې کلر کوم کلر دی واخلي کلر د سپین واخلي نو څو ځلې اف دي اف ورکوئ نو څنګه کلر به اخلي سپین کلر به اخلي. که راشئ تاسې دلته اوس ریفرش کړئ ګوره کلر یې څنګه شو چینج شو. نو زه څه کوم دغه هیډینګ 2 ته هیډینګ 2 څه شی ده هیډینګ 2 دلته چې کوم ما هیډینګ واخیسته چې ویلکم ټو پښتو ټایپینګ نو دلته تاسې کولی شئ چې سایز یې څنګه کوئ چینج کړئ. اوس مثلا څومره ده په دې رقم ده. راځو موږ دې تغییرات ګورو. څه کومه دې لپاره چې تاسې فنټ سایز چینج کړئ ګوره ما دلته چې کله انټر کړم ماته ریکمنډ کې برخه کې ماته راکړل شي فنټ سایز. نو د فنټ سایز د تبدیلولو لپاره به تاسې څه کوئ فنټ ډش دې ته ډش ویل کېږي. سایز دا د پراپرټي نوم ده څه شی ده د پراپرټي نوم ده. د دې په منځ کې تاسې ویلیو ورته ورکولی شئ. ویلیو یې په کوم رقم ورکولی شئ زه به دلته تیار ولیکم. راځو یو تاسې کولی شئ پکزل باندې ویلیو ورکړئ بل تاسې کولی شئ پرسنټیج باندې ورکړئ ریم باندې ورکړئ. دغه ټوله هغه برخې دي چې تاسې کولی شئ چې ورته یې
سایز ورکړي په مختلف ویلیوګانو کې. زه راځم پکزل باندې ورکوم. زه ورته وایم چې دې ته څومره سایز ورکړه 40 پکزله سایز ورته ورکړه. زه راځم یو ځل ریفریش کوم ګورم څنګه شو چینج شو. که راځو کم یې کړو نو اوس مثلا زه 24 ورکوم راځم دلته او څه کوم دا ریفریش کوم نو ما سره څنګه کېږي سایز چینج کېږي. که چېرته راشئ 14 ورکوي نو دا به نور هم کوچنی کېږي په دې رقم. نو تاسې کولی شئ چې دلته څه وکړئ په ای ام باندې هم دا یو واحد ده چې د دې په واسطه باندې هم تاسې کولی شئ چې سایز ورکړئ. دا اصل کې که چیرته زه راشم 1.3 یم ورته ورکړم د دې مطلب دا ده چې دا به هیډینګ څنګه وي هیډینګ 1 کې راځي چې اشتباه نه شمه. دا که موږ دلته راشو شاید د پورته سایز د دې سایز چې دا فرق لري EM3 شاید د موږ پک دویم هیډینګ کې وي که یو ورکو 1.5 باید ورکو نو دا څنګه کېږي زیاتېږي په دې رقم. نو تاسې کولی شئ چې په EM واحد باندې دا هم یو واحد ده دا هم پکزل هم یو واحد ده ریم ده پرسنټیج ده. پرسنټیج مثلا زه ورته ورکوم دې ته څومره دې ته ورکوم 10% په دې رقم به بیا تاسې ورکوئ. نو زه راځم دلته ریفریش کوم یې 10% یې واخیسته. که 100% مونږ ورته ورکو 100% مطلب څه شی ده 100% مطلب دا ده چې ډیفالټ د H2 چې کوم سایز ده همغه به اخلي. که چیرته دا تاسې 200% کوي صحیح شو 200% ریفریش کوئ نو دا به څنګه کېږي ډبل د دې به سایز څنګه کېږي زیاتېږي به. نو دغه څه شی دی پرسنټیج باندې ریم باندې همچنان EM باندې او پکزل باندې تاسې کولی شئ چې ویلیو ته د فنډ سایز ته ویلیو ورکړئ په دې 4 واحدونو باندې تاسې کولی شئ. ښه وبخښئ چې زه باید دا لاندې راوړم دا قوس چې دی د دې مربوط کېږي د فنډ سایز. ښه له دې وروسته موږ راځو زه وایم یو بل پیراګراف به واخلم چې لږ ښه معلوم شي د پښتو ټایپینګ ډاټ کام نه وروسته یو بل پیراګراف اخلم. زه ورته وایم چې څه شی دی په دې کې. ښه داسې به وکړو چې پښتو ټایپینګ بلا 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 بلا. ښه د دې په منځ کې زه یو کلاس اخلم ورته وایم چې PS مطلب پښتو صحیح ده مکمل به ولیکو پښتو پی صحیح ده یا پښتو ډیش پی بیکو صحیح ده په دې رقم. بیا راځو سټایل ته زه ورته وایم چې دې ته ماته دا څنګه کا بولډ لیکه. که ډیفالټ موږ راشو دلته کلر یې چینج دی باید کلر یې چینج کړو. کلر اوس دلته چې زه اخلم څه شی ده د هیډ د پښتو پی فنټ به دا واخلي کوم فنټ دا یو فنټ به کلر به واخلي. دا که زه ریفریش کوم ګوره په دې رقم شو. زه ورته وایم چې څه وکړه ما ته دغه پیراګراف مکمل بولډ که یعنی ډیفالټ چې د نارمله حالات کې ده زه ورته وایم چې ما ته یې بولډ که لکه څنګه چې ورډ کې موږ بولډ کولی شو دلته هم موږ کولی شو چې یو ټیکس بولډ کړو. د هغې لپاره څه کوم راځم ورته وایم چې فنټ ډش ویټ ورته وایم چې بولډ لیکه ما ته په دې رقم. که راشو ریفریش کړو دا به څنګه شي بولډ به شي. یعنې هر ځای کې په ویب سایټ چې کله تاسې جوړوئ یو برخه یا ټیکس غواړئ چې بولډ یې کړئ نو کولی شئ چې د دې په واسطه باندې بولډ کړئ. یو موږ ګوره یو شي ته هم پام وي چې موږ دا هم ویلی و چې تاسې کولی شئ چې څه وکړئ یو ټیک ده په HTML کې د بي په نوم باندې هغه هم تاسې اخیستلی شئ. که دلته زه راشم او دلته دا انالیټکس چې دی دا بولډ کوم نو ګوره دلته به څنګه شي دا به بولډ شي. خو د CSS په واسطه باندې څنګه کولی شو موږ کولی شو چې فنټ ډیش ویټ دلته بولډ ورته ورکولی شو. دا یو بله ویلیو هم لري کله چې تاسې هیش ولیکئ دلته ګوره ټوله ویلیوګانې تاسې ته څه کېږي راځي هیش نه البته کالن که تاسې ولیکئ تاسې ته ویلیوګانې راځي. ګوره زه راځم دې ته وایم چې بولډ لرې که یعنې له بولډ نه یم پسې غټ که. نو که دا زه راځم ریفریش کوم یې دا به څنګه کېږي دا ټیکس له بورډ نه به هم پسې زیاتېږي. نو دا یې شو د فنټ ویټ. بل مونږ لرو فنټ ډیش ټرانسفورم. ښه نو دا درس فکر کوم چې لږ زیاتېږي نو داسې به وکړو چې دغه به هم مونږ بل درس سره څنګه کوو یو ځای به یې کوو. نو څه کوو درس همدې ځای کې خلاصوو یو ځلې بیا تاسو ته خلاصه وایم چې مونږ نن څه وکړو فنټ ډیش فیملی. فنټ ډیش فیملی د څه په خاطر باندې استفاده کېږي کله چې تاسې غواړئ چې فنټ ته یې هغه ډیزاین چینج کړئ یعنی یو بل فنټ ورته اساین کړئ نو د هغې لپاره څنګه کوئ
فنټ ډش فیملی ورته موږ پراپرټي لرو. که چېرته غواړئ چې فنټ سایز یې چینج کړئ د هغې لپاره فنټ ډش سایز موږ پراپرټي لرو. که غواړئ چې فنټ ویټ یې تاسې تغییر کړئ بولډ یې کړئ نو د هغې لپاره موږ څه لرو بولډر همداسې نورې ویلیوګانې لرو. نو څه کوو درس همدې ځای پورې بس دی. تاسې دغه 3 مهم پراپرټیز زده کوئ او ورسره دا ویلیو چې کومه اساین کړئ دا به هم تاسې څه کوئ ورسره به زده کوئ. نو دا و زموږ د CSS کورس 3م درس. هیله ده چې په درس باندې پوه شوي اوسئ چون زما زړه و چې دغه مکملې پراپرټیز په یو ویډیو کې ووایو خو دا چې ویډیو ډېره لویږي او تاسې هم ورسره تنګېږئ نو په دې خاطر باندې دا په برخو باندې ویشو تر څو دغه چپټر تاسې ښه زده کړئ. نو په همدې خاطر باندې زه په ویډیو څه کوم په مختلفو برخو باندې ویشم چې تاسې یې زده یې کړئ پریکټس یې کوئ او د پروجیکټ لپاره تاسې آماده شئ. نو که کومه پوښتنه وي همدې ویډیو په کمنټ کې ولیکئ. ویډیو در سره لایک کړئ د نورو سره هم شیر کړئ. ملګري دوستان مو چینل ته راوبالئ. ښه وخت ولرئ. آباد اوسئ. بریالي اوسئ.